سادات ته مې یو پرتوګ جوړ کړی ده ضیاء الرحمن صاحب، نن مې په خپله وګنډه. 10 متره یې اوږدوالی د هره پایسې چې دا 4 متره ده. ښه جیبي پرتوګ مې ورته ګنډلی ده او طالبانو ته مې چیلنج ورکړی، هغه د څا کیبلې نه دي، څا کې د بوکا وهي. دنه مې پرتوګاښ ورته جوړ کړی ده، مال نر دي چې اوس د طالبانو راشي دا پرتوګ دې ترې وباسي. هغوی خو سس تړلي وو، د طالبانو ترې وویسته نه. لیکن چې کوم سوالونه کوو د هغې جواب راکوي مبین صاحب؟ سوال نه سوال مو دې ته وایي چې کچکول په لاس کې سعادت ته وروره او کچکول ازا بالکل عادي قرضدار دی. ضیاء الرحمن صاحب د افغانستان خلک چې قرضداري سي، ښه هغوی چرت وهي چې اوس به څه کومه دا سړی د دوی ته IMF قرض ورکړه، وزیر اعظم او پارلمان ټولو جشنونه نیولي چې IMF قرض ورکړه. دا څه رقم خلک دي خلاص ده. زه په خدای دوی ته حیران یم. زه خو چې قرضدار ایسم قسم ده ماته خوب نه راځي. دوی چې قرض واخلي تړونه ورته کوي. نو خرڅ تر سر پورته سي خو خود به پکې اتڼ کوي. نو څه وکړي؟ د دوی تر سر پورته ده جنرال صاحب، دا داسې وړه خبره نه ده. نو وزیر اعظم ته وایي الله کا شکر ہے کہ ہم کو IMF نے قرض دیا ہے کہ نہیں بیڑا غرق ہوتا ہے مالکش کا پیره. دغه دي دا څه بولالي جواب نه یم. دا سید محمد خبره یې وکړې ده چې موږ دوی ته ID فیس دی، بیا موږ دوی ته ځای ورکړو افغانانو وروڼو ته. افغانانو وروڼو ته د دوی دلته تکلیف ورکړی دی، بې تکلیفه بل دو خلکو هېڅ هم نه دي ورکړی. د هغې ښکاره مثال دغه دی چې کله په چمن باندې دا خلک راواوړي، د عادي پیسې ځینې ښه اخلي، لکوټې ځکه بیا د پېښور ځکه 20,000 ورکړی دي چې ځینې ښه اخلي. هر ځای په تکلیف کې وي، په زندانونو کې وي، په کراچۍ کې دي، په ژوب ښار کې ما وویل دلته په دې شیرانه کې چې افغانان د 8 کلو هلک پکښې پېغلې پکښې او داسې 345 کسانو دوی نیولي وه، یعنې زندان کړي وه. رایې وړه د پاکستان چې کوم قضیه ته وه هغه ترې وړاندې کړه. هم په دې مهال باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپله زه په دې کې ورسره وم چې موږ دغو خلکو لره منډه تنډه کوله. اوبه دروغ مه وایه، کونسل خپله ورغلی غلی سه. ته دې خپل هغه څڼوار راخوشه که دا به دې هم غاټه توروي. پرېږده سړیه، غورې به دې ما له مخې نه کوې، ما ته ټول معلوم وي. اوبه دې ور وړي، دا اوس ګوره تنه اوبه یې ور وړي دي، کاش خو دې لږ ډوډۍ موډۍ هم ور وړې وه د خدای بنده. اوبه یې ور وړي دلته اوس په مونږ احسان کوي. پرېږده سړیه. مبین صاحب تصویران به در ولږم، ویډیو به در ولږم، بیا خو را سره منې که بیا هم نه منې. وروره یو بوتل اوبه دې ورکړي دي، موږ د کونړ سیند اوبه د روانې دي، موږ خو صاف سره ونه که ته د یو بوتل اوبو کته کښېنه، خدای دې خوار نه کړي. جنرال صاحب خندا دې مړ کړو. جنرال صاحب الله دې حفاظت وکړي. نو پوښتنې به کوي له جنرال صاحب نه به یې کوئ، ځکه ما نه مه کوئ. قسم د دوی ما ته دوسیه جوړوي ضیاء الرحمن صاحب. ما دا خوله دې وهلو ده که نه پرېږدم. جنرال صاحب مایک دې بیا بندوم، خو خیر مه کوه چې پوښتنې وکوي دا خلک. نن خو مې ګوره ښه ده چې کلکه دفاع وکړه. سمې سادات ته مې یو پرتوګ جوړ کړی ده ضیاء الرحمن صاحب، نن مې په خپله وګنډه. 10 متره یې اوږدوالی د هره پایسې چې دا 4 متره ده. ښه 4 متره جیبي پرتوګ مې ورته ګنډلی ده او په ډېر کلک تار مې وګنډه او طالبانو ته مې چیلنج ورکړی، هغه د څا کیبلې نه دي، څا کې د بوکا وهي. دنه مې پرتوګاښ ورته جوړ کړی ده، مال نر دي چې اوس د طالبانو راشي دا پرتوګ دې ترې وباسي. هغوی خو سس تړلي وو، د طالبانو ترې وویسته. نو دې کې د هغوی څه ګناه وه؟ والا غټ مصرف دې پې کړی جنرال صاحب. دا څنګه پرتوګ د خدای دې خیر کړي. نو نوبت به ورکو، چاته نوبت ورکو نه پوهېږم. جنرال صاحب چاته نوبت ورکوو، خو دلته نن هغه دا سپیس د تا سپیس ده، ځکه د تا نه به ضیاء الرحمن صاحب تیار یې او راځي. نن مې طبیعت جوړ ده چې خالي لغتول کړو. نو خو داسې نه ایسي. مولوي صاحب وریځې مې پخولې، جنرال صاحب نږدې ده سوځولی یم، وریځې راباندې چپسې وي. جي دا څه خبره ده؟ خدای لپاره ولې جي
جی چې دا کومې اوبه چې مونږ وړلې دا افغانانو ته ورکولې جی نو ته د دغه حساب په مونږ لګې 55 لیتر اوبه به راکوې نو جی اورئ اوره ډیره مننه مطلب د ټولو خبرې مو واورېدلې د مبین صاحب یوه هیله لرو چې څوک مطلب سوال کوي په هغه ته په مابین کې دغه نه کاټ ځکه چې دلته ځام د دې به مقصد هم دا وي چې یو بل اصلاح کوو نو هر یو ته د موقع پر ورکول کاږي اول مبین صاحب دې خبرې زه ډېرو دغه کوم ستایم یې چې دی وایي چې زه به ما له ډېره ټیمه دا سپیس ګورم چې دا خبره پکې کوله چې زه به افغانان نجونې نه دي هغو ته موږ تعلیم ورکوو خدای دې وکړي داسې موږ تاسو ته دعاوې کړو چې تاسو داسې وکړئ او دغو ته تعلیم ورکړئ زموږ له موږ څه کاږي نور خو موږ په خپله دا یو په پردي وطن کې غلامان پراته یو هېڅ توان نه لرو لا څه وکړو لا څه مرسته وکړو د هغې توان نه لرو تاسو ته جنرال صاحب وویلي چې راکټ ته لاس کوي پیکا ته لاس کوي تورې ته لاس ضیاء الرحمن صاحب دم هغه والا ده منظور پښتون والا وروره که غیرت مولی وای ما به داسې 2 ګزه لاس کې درکړی خو زه څه وکړم نو خو دومره خبرې چې غویي ته وکړې والله پوه شي نو ذکي و زه څه وکړم وروره که ګازاره وای ما به یو بوجۍ درته راوړي او فالور دې هم کم دي ته یې دې حق نه لرې غلام سړی دلته دې مونږ سپیس کې خبرې نه کوي کته سه خدای دې خوار نه ضیاء الرحمن صاحب بل راونیسه پسې ګرځم جنرال صاحب ګرځم نن ځکه نن جنرال صاحب د موږ خاص میلمه ده او پوښتنې د تاسې جوابوي دغه چې د منظور پښتون والا راځئ له خیره او دا نور دې خواته چې دي دا دې خوا اول مه راځئ ځکه دې خواته اوس امن ده او پرمختګ روان ده نو ته خدای دا اوس خبره ده وای تاسې خلک نه پرېښول چې ځانونه یې وهلي وای دا ته اوس دې ته وګوره جنرال صاحب یاره خو لا حول ولا قوت ظلم ده ولې یو څوک ځان ووهي وګوره لیوني خو نه یو افغانان خو څه بیا عقلان نه دي نه قرضداري دي تاسو باندې او نه یوه انرژي په 1 میلیون داسې ځان ووهي که نوبت به ورکو کابل خان صاحب مهرباني کابل خان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مولوي صاحب تاسو ته جنرال صاحب ته او نصیر صاحب ته شریفي صاحب ته په سپیس کې چې څومره ګډونوال دي هغو ټول ته زړه ټومې سلامونه او نیکې هیلې مولوي صاحب تاسو ډېره مننه تقریبا دا نږدې 2 کاله کېږي چې تاسو به کله سپیس جوړ کړو زه به راغلم او د ما به ډېر زیات انتظار وکړو چې زه ستاسو سره برخه واخلم خو مونږ چې په خپله په دوبۍ کې یو او ډیوټیان هم ډېر اوږدې ډیوټیانې دي ستاسو نه یو جهان مننه کوم چې ما ته نوبت راکړو او زه خو نه دومره پوهه لرم نه دونه علم لرم تاسو زموږ مشران یاست تاسو بس په کومه لار روان ستاسو په پل باندې به انشاءالله خپل او په هغې به روان یاستو انشاءالله او زما د برخې خبرې چې دي هغه د جنرال صاحب وکړي نصیر صاحب دې وکړي او شریفي صاحب دې وکړي او بل جنرال صاحب ته یو خبر ورپېدل غواړم جنرال صاحب که یاد شي هغه یو کس چې راټینګ کړی و ګل خان اکچولي نو دا اصل کې هغه اکچولي والا کسان دي اکچولي چې پرې نه دي داسې کسان اکچولي کابل خانه اکچولي الله دې ژوندی لره سرلوړی اوسي قربان دې شم او اکچولي جنرال صاحب په ما او په ضیاء الرحمن کوم ډېر مزه مونږ هم کله کله په سوټو ورخیږو هسې نه چې نه سم مسله نشته تاسو زموږ مشران یاست تاسو هر څه هغه موږ ته په سره قبول دي سیده د مولوي صاحب د خولې نه دا اورېدل غواړم دا چې کله څوک سپیس ته راشي منطقي خبرې وکړي نو مولوي صاحب ته چې ډېره مننه الله دې ژوندي او آباد لره بس دا دوی د خولې نه اورېدل غواړم او اکچولي چې دا کسان پرې نه ږدي او بس زما صحیح خبرې نصیر صاحب ستاسو او شریفي صاحب دې کې مننه نور به زه غوږ شم او تاسو مبارزه مخ په وړ کې د پوزه مننه خان الله دې سوارلوړی لره ایکچولي خج پیغام شو مننه الله هم ژوندي لره نن ماته خبرې دلته نه رازده کېږي چې دلته له خندا مړ شولم نو جنرال صاحب چې زما سره دلته ناست دي بیا ما تاسې خندا راځي ښه خبر داسې ده چې الله دې کامیابه لره کابل خان صاحب
نو هیله ده چې دغه جنرال صاحب نه چې څوک پوښتنې لري دا خلک راسي د کوم چې جنرال صاحب سره ډېرې غواړي چې پوښتنې وکوي ځکه جنرال صاحب نن ډېر تیار آماده شین چای ستا جنرال صاحب که نه فوق العاده ښه سمه ده بس ښایسته بیا بخښنه غواړم مداخله مې وکړه جنرال صاحب هغه اکچولي کس خو بیا په نظر رانغی هغه چې زغلولی دی زما په خیال جو اروپا ته تښتېدلی دی والا ما چې د چا د ولو منځ ته ټاپه ویلې ده هغه مې یا ډېره مخته کړې یا مننه الله هم خوشحاله او باد اوسه مننه ژوندي راته اوسه جنرال صاحب تاسو زموږ مشران یاستئ او الله پاک دې ستاسو د سر ستوری زموږ نه لرې کړي که د افغانستان پښتانه دي او که د کوزې پښتونخوا د ملتپاله پښتانه دي تاسو په والله ډېر زیات ګران یاستئ او خدای پاک هم په عمر کې د خیر او برکت اضافه وکړي انشاءالله حمزه وروره مهرباني اول خو سلامونه احترامات مولوي صاحب ته جنرال صاحب ته سپیس ټول ګډونوالو ته جنرال صاحب دې ولې داسې مولوي صاحب چا دلته بیا قضیه ورته جوړې که څه کوې ګور ما کولی شي نه قضیې مزیې ختمې دي نورې جنرال صاحب داسې قضیه نه ده پاتې شي ورته جوړه شي ځکه بېغمه پرې ورځو والا جنرال صاحب داسې غورې کوي چې نن زموږ د پښتونخوا لخوا ورته څه ووایي څه غورې را سره کړي سخت خوند به یې کړی دی منظور پښتو طرف ما ورته نیولی وای ته یو راته ونیسه نور ته بېغمه سه یو نه منې که راسي اوس ټول دې وتښتول جنرال صاحب داسې پسې واخیستل دغه د اوس یوه را پیدا شي مجبوره یې چې دلته لر ده او بر ده او څه ده پوچې وردي ہے او څه دا ولیکو جنرال صاحب که څه بلا ورته ولیکو چې راشي نصیر وروره ته څنګه سوې پلاو څنګه سو موږ خو انتظار دی ته یو چې دلته دا پلاو څه مولوي صاحب نن مازدیګر یکشنبې ده د هلکان فوټبال ته راځي زه هم دغلته وریځې ورته دمومه له خیره یو قابلي پلاو ورته جوړ کړم ورې وړمه دا مسافر دي چې ویې خوري بس فوټبال به کوي چې لږ زره مست شي زمریان نو زه نو نور څه ووایم زه دغلته خدمت کې لګیا یم مولوي صاحب کاشکې هلته نږدې وای ته او جنرال صاحب چې جنرال صاحب مې داسې کېنولی وای بر پشتیان مې ورته ایښي وای او دلته اکچولي ناست وای جي او قابلي پلو مې ورته ایښی وای جي او شین چای مې ورته غټ ترموز ایښی وای په دې مخ کې جي او نو لایف مې درته چالانه کړی وای جي نو زه څه ووایم جي نو دا نور ورونو ته به وخت ورکړو مولوي صاحب زه به غوږ شم چې دا وریځې ونه سوځي نصیر صاحب که ستاسو اجازه جي او شعر عرض کولی شم بس بیا به زه ولاړ شم جي ورکه ډنګ ښه وایي هسې شو بدنام چې دا زما خپل راښکلی دی وایي هسې شو بدنام چې طالبانو مزې وکړي هسې شو بدنام چې طالبانو مزې وکړي په والله په اروپا کې سکشویانو مزې وکړي او هسې شو بدنام چې طالبانو مزې وکړي په والله په کوزه پښتونخوا کې منظوریانو مزې وکړي مننه ښاد او باد اوسئ الله په امان یاره کبر خانه ډز دې په منظور خیال وکړو منظور خیال ته به اوس ښه راتم شي